سلامونه دوستانو بیا ښه راغلاستئ هغه یو کې چې روغ جوړئ راځو نن دوستانو په هغه څو مهمو موضوعونو غږیږو چې هغه دی د انټرنیټ مالي ګټه. دوستانو ډېر خلک دا فکر کوي چې یاره انټرنیټ نه هغه خلک کولی شي ګټه وکړي چې هغه ډېر تعلیم ولري، ډېر پوهې وي او د انټرنیټ نه یو څه شی مثلا تعلیم یې کړی یا درس یې ویلی څه شی د انټرنیټ نه زده کړي هغه سړی کولی شي د انټرنیټ نه ګټه وکړي. خو که زه تاسو ته وایم داسې خلک دی په دنیا کې چې تعلیم هم نه لري او انټرنیټ باندې هم دومره نه پوهېږي، صرف کولی شي د انټرنیټ نه مالي ګټه وکړي. دا ګوره دنیا کې داسې خلک دي چې تاسو به باور ونه کوئ چې هغه خلک په اوله په انټرنیټ بیخي نه پوهېدل، اما دوی له انټرنیټ نه په میلیونونو روپۍ ګټلې. مثال په تور که ته چیرته یو شرکت وګورې، یو هغه وګورې مثلا غټ سرمایه‌داره کس وګورې، هغه به خامخا په انټرنیټ کې یو څه لاین مثال یو اپلیکیشن یا یو ویب سایټ یو شی لري چې هغه نه ته کولی شي په اسانه طریقه د انټرنیټ له طریقې یا واخلي یا وګوري یا رابطه ورسره ونیسي. لکه ډېر یو اسانه طریقه د ټول نه مهمه دا ده چې ته په کور کې ناست یې او یا د کور نه کولی شي خرید وکړي او یا کولی شي ډایرکټ د کس سره اړیکه ونیسي. صحیح دی؟ اوس ډېر خلک دا فکر کوي، زیاتره زما دوستان دي ماته وایي چې د انټرنیټ نه څه امکان لري چې یو سړی ګټه وکړي، په څه طریقه پیسې ترې ګټلی شي. ما به اوله دا فکر کوو، خو دنیا دومره مخته لاړه دوستانو او دومره تکنالوژي پیشرفت کړی چې اوس هر څه د انټرنیټ له لارې کېږي. ډېر امکان شته دی چې 2013 کې به ډېر دوکانونه ډېر سیستمونه بندېږي او ټول سیستم به انټرنیټ آنلاین طریقې ته راوړي. هغه په څه طریقه؟ هغه په دې طریقه چې اوس نن سبا که تاسو وګورئ ډېر خلک آنلاین سودا کوي. مثلا آنلاین ډېر هغه دي، مثال ایبی شوه، امازون شو، ګوګل شو، زندانو شوه، ډېر اپلیکیشن یې هر ملک ځان ته هم لري، انټرنیشنل هم شته دی. په مختلف ملکو کې مختلف لارې دي چې د انټرنیټ نه خلک سودا کوي. او اوس امار داسې ورکول شوی ده، لکه هغه داسې ورکول شوي چې ډېره سودا د انټرنیټ نه کېږي. مثال پخوا به چین نه چا سودا کوله، هلته به تجار ته یو شی به یې اخیسته او بیا به یې راوړ، بیا به مثلا ډېر دردسر و که نه چې یو تجار سړی لاړ شي هلته شی انتخاب کړي، بیا یې راوړي، بیا یې والي، یا هلته پسې وګرځي، مثلا ډېر مختلفو ځایو کې باید پسې وګرځي. اما نن سبا دومره ارسانه شوی چې کوم اروپایي هیوادونه دي یا امریکایي یا کاناډا یا مثال دا نور برازیلونه چې دي اسیا، خلک اوس سودا پسې چین ته نه ځي، جاپان ته نه ځي پسې، نه جرمني ته راځي پسې، نه بل ملک ته ځي، نه افغانستان ته ځي، ټول د انټرنیټ له لارې سودا کوي. ځکه یو خو خرچه کم راځي، یو دردسر کم لري، بل چې دی دغه کس سره ښه کولی شي همیشه رابطه ولري. مثال که په ساعت وغواړي، که په دقیقه وغواړي، که په ورځ بعد وغواړي، کس سره کولی شي یو لاین بین ولري. مثلا همیشه دغه ته ووایي چې یاره دا شی خرابه دی، دا شی زما وروسته راورسېده. پخوا خو دا طریقې نه وې، مثلا هر سړی به ته مال به راوچوه، هغه به زمیني راته یا به هوایي راته، خو چې رابغه یو کس سره به بیا تا اړیکه په تلیفون نیوله او هغه شی به یې ورته په خولو ویلې، هغه اوس نن سبا کولی شي د انټرنیټ له لارې عکس وولي یا ویډیو یا لینک کاپي کړي یو شی، لکه ډېر اسانه دی که نه. نو نن سبا دنیا مخکې روانه ده چې څنګه کولی شي خلک د انټرنیټ نه ګټه وکړي. اوس ډېر خلک زیرک خلک، هغه خلک چې پوهېږي چې یاره انټرنیټ نن سبا ډېر مخکې روان ده. که غواړئ چې یو کاروبار وکړئ او کولی شي د انټرنیټ نه کاروبار واخلئ، نو ډېره ښایسته ګټه کولی شي. خو که څوک وغواړي، اما یو کار دی چې زده کړه هم لږ غواړي، دا حقیقت دی. مګر هم تاسو کولی شئ هغه کسان چې غواړي، مثلا بعضې خلک د افغانان مثال د تجارتي لارې یا دا لارې خو نشي کولی، خو یو اسانه طریقه چې دی هغه تاسو ته ښیم چې هغه دا دی چې تاسو کولی شئ یو چینل جوړ کړئ یا اپلیکیشن جوړ کړئ یا یو کتاب جوړ کړئ، مثال پی ډي اف یې کړئ، یو رقم طریقه باندې انټرنیټ ته وخېځوئ، یو مقاله، یو شاعري، یو ښه شی چې د انسانانو په درد خوري، هغه چې یو شی تاسو کولی شئ انټرنیټ ته پورته کوي، تاسو کولی شئ ښه مالي ګټه ترې وکړئ. مثال یو نیوز چینل جوړ کړئ، مثال چې ښه په طریقه وي، چاته پکې ضرر هم نه وي، توهین هم نه وي، داسې یوه لاره جوړه کړئ. بعضې خلک دي اوس مینه لایف راځي 2 ګنټې 3 ګنټې کې نه لایف کې غږېږي، اما بغیر دې چې چاته کنځا وکړي، مثال چا توهین کول یا مثال خپل اعصاب خرابول، زما په نظر دا هېڅ فایده نه لري.
ځکه زموږ تاسو انټرنیټ استعمالول چې دي اوس خو رغونه نشته ترې مجبور یو چې استعمال یې کړو مګر هم دا به ډېره ښه وي چې موږ تاسو یې په ښه لاره استعمال کړو بیا زیاتره خلک داسې کولی شي مثال که ته سوچ وکړې مثال د انټرنیټ د ورځې 1 ګنټه حساب کې د میاشتې 10 ګنټې شوي مثال که 2 ګنټې حساب کې د میاشتې 80 شوي که 3 حساب کې 90 شوي نو 3 ګنټې چې ته مثلا 90 ګنټې ته په میاشت کې کار وکړې بهترین کار کولی شي مثال که ته وغواړې د انټرنیټ نه وکړي یا بغیر د انټرنیټ نه وکړي لکه انټرنیټ کې ډېر خلک وخت ضایع کوي مثال په طور زموږ خلک د فلمونه ګوري ویډیوګانې ګوري چټي چټي د خلکو بحثونه ګوري لایفونه د خلکو ګوري بې ځایه دې په ځای باندې چې تاسو یو کتاب ووایي مثال یو بل شی مطالعه کوي یا مثال راشئ یو چینل جوړ کړئ خپله داسې یو خبرې وکړئ چې د بل چا ښه په نظر راشي یو چا ته په درد وخوري مثال سیاست یا یو چا پسې د هنرمندانو پسې یا مثال یو چا پسې چې هغه لایف راځي همیشه د هغه پسې خبرې کول یو چا ته کنځا کول دا زما په نظر دومره جای نه نیسي خو که تاسو وکولی شئ همیشه راشئ د انټرنیټ نه داسې یو ګټه واخلئ چې آینده کې تاسو بیا پښیمانه نه یې وره دا انټرنیټ ستاسو ویډیوګانې ستاسو هر څه ثبت کیږي او ستاسو نه بیا یو ښه شخصیت جوړي تاسو به داسې خبرې کړي چې هغه خپل شخصیت باندې به بیا شرمېږي هغه ویډیوګانو به تاسې بیا ټولو دنیا کې موجود وي نو هیله دغه دوستانو ده چې کومې غلطې ویډیوګانې جوړوي هیله ده چې یو ښه ویډیو جوړه کړي او خپلو خلکو ته یو ښه شی پکې وښیي مثال په طور که تاسو په تعلیمي سطحه ډېره باره تاسو کولی شئ یو درس یو انټرنیټي سیستم یو کمپیوټري پروګرام یو د موبایل پروګرام د کامري پروګرام یا درس زبه هر شی چې تاسو کولی شئ له وسم کېږي وکړئ 1 ګنټه وکړئ 10 منټه وکړئ 15 منټه وکړئ زما ویډیو شاید 10 منټه 20 منټه وخت ونه نیسي اما هغه خبرې چې زه کومه شاید د ډېرو خلکو خوښې شي اما د ډېرو خلکو شاید ونه وایي چې یاره هسې له ځانه لګیا ده پوه شوې هر څه خپله څه شی کولی نه شي بل چاته نصیحت کوي د نصیحت خبره نه ده دوستانو ما همدغسې یو شی واورېده د چا نه همداسې یو شی مې زده کړل او اوس نن هغه لاره باندې روان یم او دا کوم غلط کار نه دی دا یو چاته یو لارښوونه دی نن سبا ملا موبایل استعمالوي عامې هم استعمالوي ښځه هم استعمالوي نر هم استعمالوي هر سړی موبایل استعمالوي هر سړی انټرنیټ استعمالوي هر سړی د دې ټکنالوژي د دې انټرنیټ نه ګټه اخلي مګر هم ډېر خلک دي چې هغه صرف د انجوای دپاره مثال صرف د ساعتېري دپاره د صرف د یو شي دپاره چې هغه کولی شي خپل وخت څنګه پرې تېر کړي مثال که موږ تاسو په تنګ شو راشو انټرنیټ ته فیسبوک وګورو یا یوټیوب کې ویډیو وګورو یا فلم وګورو یا مثال په طور یو گیم وکړو یا چا سره خبرې پرې وکړو نو بعضې خلک داسې استعمالوي بعضې خلک دي چې هغه ډېر وخت ورکوي مثال هغه پلار روان یم انټرنیټ استعمالوي که په کور کې هم انټرنیټ استعمالوي که په ګاډي کې هم انټرنیټ استعمالوي که په کار کې هم انټرنیټ استعمالوي هغه خلکو ته بیا داسې یو لاره ښه ده چې یاره دومره فکر سړی وکړي چې یاره زه په انټرنیټ دومره وخت ضایع کوم ما ته لاسته راوړنه څه شی شوه ښه ده خو ورځ نه دی کا میاشت نه دی کال نه دی دا کلونه کلونه دي د انټرنیټ ټکنالوژي خو نور هم مرکزي مثال اوس ما سره کمپیوټر دی موبایل دی کامرا دی هر شی دی هسې دا زه هر څه استعمالوم د دې خرچه مثلا هر څه چې حساب کا خو خیره خوا سړی کوي که ته ووایې چې زه وایم چې یاره ما یو موبایل اخیستی خرچه مې کړې ده خو ته هم کوې بل هم کوې هر سړی کوي ځکه ضرورت دپاره هر سړی یو موبایل یو شی استعمالوي اما ټیم ډېر مهم ده زما چې دا ټیم ضایع کېږي دا ماته ډېر مهم ده موبایل او خرچه او دا شیدونه که ډېر سړی راټول کړي 1000 یورو 2000 یورو 2000 ډالره به نه شي خو هغه ټیم چې ته پرې ورکوې هغه ټیم تا ته ډېر مهم ده مثال که زه ورځ کې 2 ګنټې 3 ګنټې ټیم انټرنیټ ته ورکړم د هغه په ځای زه کار وکړم نو به ډېر بهتره وي لکه یا دوستانو سره لاړ شي خپل فامیل سره یو لاره بل لاره سړی انتخاب کړي مثال ښه دی خو د ټکنالوژي نه که ټکنالوژي کې هم سړی مثلا انټرنیټ کې هم ته یو درس وایي یا یو کتاب ګوري یا مثال یو خبرنامه ګوري نو هغه هم ښه دی مثال که سړی وغواړي چې یو شی زده کړه کوي هغه هم ډېر ښه ده زه ډېر وخت مثال د انټرنیټ باره کې یا مثال د موبایل کمپیوټر او کامري او مثال ټکنالوژي باره کې زه ډېرې ویډیوګانې ګورم پخوا به مې د سیاست باره کې ډېرې کتلې اله پلانې څه ویلي اله بستانې څه ویلي اله داسې ویلي هسې به مثال خلکو سره هم غوږاوه خلکو سره به مې بحثونه هم پرې کول خو هېڅ فایده یې ماته نه کولم نو هغې لاره نه ما ځان واړو ځکه یو خو مې ډېر وخت ضایع کېده او زیاتره وخت به داسې مې راته ډېر دوستان به رانه خفه کېدلم هغه په څه وجه چې مثلا سیاسي بحث کول او احتیا خبره چې په سیاست باندې یو سړی پوه هم نه شي فایده هم نه لري چا سره بحث وکړي او په سیاستمدارانو هېڅ اعتبار هم نشته ته په یو چا ښه ولاړ یې هغه کس به داسې کار وکړي چې زړه به یې ترې آینده ترې تور شي
نو سیاست داسې یو شی ده چې هغوی خپله ګټې ته ګوري. هر سړی سیاست کې هم هر سړی ګټه لري، چې ګټه ونه لري هېڅوک هم د خدای د رضا لپاره سیاست نه کوي. دوستانو دا ډېرو دوستانو ما نه دا پوښتنې کړې وي چې څنګه موږ کولی شو د انټرنیټ نه یو ښه مالي ګټه چې ډېره اسانه وي، موږ تعلیم نه لرو یا مثال دومره درس هم نه ده ویلی یا ډېر هم ویلی یا پوهېږو یا نه پوهېږو یا انټرنیټ ته لاسرسی لرو یا کم لرو یا همیشه لرو یا دا شی لرو یا نه لرو. مثال موبایل ډېر مختلف سوالونه ما نه کړي دي، خو زه تاسو ته ټول د دا وایم کوم کسان چې ما سره دي چې انټرنیټ نه که غواړئ مالي ګټه والئ او تعلیم نه لري نو ډېره اسانه افغانستان مثال پاکستان او دې ملکو کې یا په دې اروپایي ملکو کې څوک دی هغه هر رقم ګټه ترې اخیستی شي. مثال که څوک نه پوهېږي ماته لاندې کمنټ کې یا وټساپ باندې ولیکي، زه نورې لارې هم ورته ښودی شم چې هغه ډېره اسانه دي. همدغه فیسبوک نه چې تاسو استعمالوئ ډېره اسانه ګټه کېږي، خو که تاسو یې په چاله پوه شئ هم د ویډیوګانو لاره هم د خرڅلاو د لارې هم د اخیستلو هر څه د باره کې دې کې مې اوس ښه مارکیټینګ راوتی ده او ښه د ویډیو د ایډسنس راوتی، کولی شي تاسو ګوګل ایډسنس سره دا کنیکټ کړئ او د هغې نه کولی شي تاسو تبلیغات واچوئ په ویډیوګانو هم ښه مالي ګټه ترې والئ. بل راځو دوستانو، ډېر دوستان ما نه دا پوښتنه کوي چې څنګه موږ کولی شو یو چینل د یو شي باره کې جوړ کړو چې وروسته بیا موږ ته مثلا داسې نه شي پښیمانه وي بیا ووایو چې یاره دا چینل زموږ په در نه خوري او بل چینل جوړوو. زما کمانوي دوستانو هغه شی جوړ کړئ چې تاسو یې کولی شي. زه تاسو ته نه وایم چې کوم چینل جوړ کړئ، هغه ستاسو خپل کار ده چې هر شی جوړوي، خو زه درته یو شی ښیم چې باید هغه کار وکړئ چې د وسه مو سي. ښه سوچ ورته وکړئ او هغه سوچ باندې کار وکړئ، ځکه د هغه سوچ نه بغیر که تاسو یو شی جوړ کړئ، مثال یو دمې جوړ کړئ، وروسته بیا نه شئ کولی، مثال پاتې کېږي. بعض خلک ماته دا هم وایي چې یاره ستا چینل چې دی د ټیک چینل مثال دومره نه چلېږي، ټکنالوژي چینل ولې دا؟ زه ګوره دې دپاره نه کوم، د پیسو دپاره د هغه دپاره زما ژبه زما درس او زما شوق د دې کار سره، ځکه چې کولی شم بل چینل هم جوړ کړم بل هم جوړ کړم، خو بیا هم مالي ګټه هم صحیح ده. مالي ګټه هم دا نه چې یو سړی وایي زه پیسې مالي ګټه که ماته راځي والله والله او که زه همداسې هم کار کوم یو چا ته یو ښیم خپل وخت انټرنیټ کې بېجایزه کوم، د دې نه د ښه ده چې یو چا ته یو شی پکې وښیم، هم زه خپله ګټه ترې اخیستی شم هم یو چا ته به فایده وکړي. دوستانو کوم سوال او پوښتنه لرئ حتما لاندې کمنټ کې ولیکئ. بس دومره الله دې وکړي چې ویډیو مو خوښه شي، که چېرته هم خوښه شو حتما سره یو لایک ورکړئ او دا به زموږ نه غټ ملاتړ وي. نو بس آینده کې انشاءالله کرا ښې ویډیوګانې درته لرم. تر بلې ویډیو هم په الله سپارم.